له تورخم څخه جیلو بیړنۍ خبر. په تورخم کې د افغانستان د اسلامي مرز ځواکونو تازه میړانه. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. په تورخم کې د نږدې 2 کیلوګرامه زمرودو د قاچاق مخنیوی شوی دی. د کانونو پټرولیم وزارت په یو خبر کې ویلي چې د تورخم ګمرک منصوبینو په دې بندر کې د نږدې 1.8 کیلوګرامه زمرودو مخه نیولې ده. د تورخم ګمرک منصوبین وایي چې ډبرې په یوه بار وړونکي موټر کې ځای پر ځای شوې وي. دوی وایي چې څو تنو قاچاقبرو غوښتل چې دا ډبرې پاکستان ته قاچاق کړي چې مخه یې ونیول شوه. د تورخم ګمرک مسؤلینو په همدې حال کې د ګڼو قیمتي موبایلونو د کشف او نیولو خبر هم ورکوي. دوی وایي چې دا ګردنده موبایلونه د معقول له ورکړې پرته پاکستان ته لیږدول کېدل. دا لومړی ځل نه دی چې ګاونډي پاکستان ته قیمتي ډبرې، نظامي او الکترونیکي وسایط قاچاقېږي، بلکې لا دې مخکې هم زړورو مجاهدینو د هر ډول قاچاق مخه نیولې ده. بلخوا WHO کو بودیجه ترلاسه نه کړو. 815,000 ماشومان به پر خوارځواکۍ اخته شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې کو د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره په افغانستان کې لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي. 815,000 ماشومان به له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز ویلي چې په دې هیواد کې په زرګونو ماشومان او د هغوی کورنۍ هره ورځ د خپلو لومړنیو اړتیاو په پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دي او ژوند په سختۍ تیروي. دا وه زموږ چمتو شوي ویډیو. کو تاسې په دې اړه کوم نظر لرئ نو کمنټ کې راسره شریک کړئ او د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ستاسو له ملتیا څخه مننه چې موږ ساري تر بیا ښه وخت چارې